السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ او د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د کمپیوټر په اړه د نن ویډیو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې دا ووایم چې څنګه کولی شو د کمپیوټر ډرایفونه لکه یو ډي ډرایف بل سی ډرایف د ډي ډرایف نه سپیس راواخلو سی ته اضافه کړو، د سی نه راواخلو ډي ته اضافه کړو. څنګه کولی شو؟ یو خو دا طریقه ده چې د ډیسک منیجمنت نه هم کولی شو چې ته اضافه کړو. ډیسک منیجمنت ته راځو او په دې ځای کې به موږ کولی شو چې د سی نه سپیس راواخلو ډي ته اضافه کړو، یا د ډي نه راواخلو سی ته اضافه کړو چې کوم موږ ضرورت و. نو زه تاسو نن په دې ویډیو کې یو سافټویر در معرفي کوم چې په ډېره اسانه توګه کولی شي په یو کلیک سره MiniTool Partition Wizard په ګوګل کې چې سرچ کوئ هم راځي. ما الریډي ډاونلوډ کړی دی او تاسو هم کولی شئ ډاونلوډ کړئ، انسټال یې کړئ او استفاده ترې وکړئ. زه دا سافټویر پرانیزم. کله چې دا سافټویر راخلاص کړئ نو تاسو ته به دغسې یو انټرفیس یو شکل راشي، یو وینډو به درته خلاص شي. زه غواړم چې ډي ډرایف ته د سی ډرایف څخه سپیس اضافه کړم، یا ډي ډرایف څخه سپیس راواخلم او ډي ډرایف ته اضافه کړم. نو په دې رایټ کلیک کوم او ایکسټند ته راځم. ایکسټند کې دلته ګورئ دغسې وینډو به تاسو ته خلاص شي. ډي ډرایف دی، سی ډرایف دی، دلته درته اندازه ښیي چې اوس فلحال دومره سایزونه لري. نو دغه علامه تاسو ګورئ که دا دې پلو زه کش کړم، دا دې پلو کش کړم نو د سی ډرایف څخه سپیس راځي ډي ډرایف ته اضافه کړي، او که دې طرف ته ویسم نو بیا د ډي ډرایف څخه سپیس کمیږي او سی ته اضافه کېږي. نو زه غواړم چې څه وکړم، دا 200 GB د سی ډرایف زه غواړم دې څخه یو 50 GB کم کړم او ډي ډرایف ته اضافه کړم. نو زه راځم څومره کموم، 50 GB ترې کموم، دا دی 50 GB اشاریه 250. نو سی ډرایف ته 150 GB رسیږي او دا چې 306 GB کېږي د 215. نو زه همدغلته دروم چې 50 GB اضافه شو، اوکې باندې کلیک کوم. اوکې نو وروسته اپلای او یس، دلته به تاسو صبر وکړئ هغه کمپلیټ شو. دلته ته وایي چې ریسټارټ نو او که کینسل اپریشن هلته شو cannot be completed retry څه مشکل لري. operation resize partition cannot be completed because drive C is being used now. اوس فلحال وایي drive C used دی، او څه پکې یوز دی زه به دا لرې کړم ترې نه. اوس نو شاید د ریکارډ څه مسله وي، زه ریکارډ کوم یا دا ډرایو یوز دی. زه راځم چېرته بیکګراوند ته پرفارمنس. نو دا طریقه من تاسو کولی شئ، ځکه ما په دې طریقه کړي دي. نو هلته سی ډرایف یوز دی، د دې په خاطر باندې دا نه غواړي. زه لیټري کینسل کوم او دا یو ریسټارټ غواړي، چې کله ریسټارټ کوم بیا به انشاءالله وشي. نو تاسو هم کولی شئ که ریسټارټ کوم بیا څه کېږي، ریکارډ بندېږي. نو که ویډیو مو خوښه شوي دغه سافټویر دی MiniTool Wizard په ګوګل کې هم شته دی. که ویډیو خوښه شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب.